نبی علیہ السلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایلی دي كنت كنزا مخفيا، زه یو پټه خزانه وم، فاحببت ان اعرف، ما دا خوښه وګڼله چې ما خلک وپېژني، نو فخلقت الخلق، ما دا کائنات پیدا کړي. نو دا حدیث اگر که د دې حدیث په سند کې علماو خبرې کړي چې دا سند صحیح نه دی، خو علماء حدیث د دوه شیانو نه بحث کوي. یو د متن نه بحث کوي چې الفاظ د حدیث دي، یو دا حدیث چې څوک نقل کوي صحابي د نبی علیه السلام نه نقل کړی دی، تابعي بیا صحابي نه نقل کړی دی، تبع تابعي بیا تابعي نه نقل کړی، د هغې نه ښکته عالم بیا د هغې نه نقل کړی دی. دې سلسلې او د زنځیر ته بیا څه وایي؟ سند. کله کله یو حدیث چې دی د هغې سند چې دی صحیح نه وي، سند ته چې ګوري په سند کې په دې زنځیر کې انقطاع راغلی وي، دا زنځیر چې دی دا یو ځای کې شکېدلی وي، خو لیکن د حدیث دا متن چې دی په هغې کې ډېره غټه ملغلره موجود وي. نو د دې وجې نه کله کله ډېر حدیثونه دي علما فرمایي چې د دې حدیث چې دی سند خو صحیح نه دی، خو متن یې صحیح دی، متن یې د قرآن کریم سره موافق دی. نو دا هم هغه حدیث دی چې د دې متن د قرآن کریم سره موافق دی. ځکه الله رب العزت قرآن کریم کې دا خبره فرمایلی دی چې ما خلقنا السماء والارض الا بالحق. الله فرمایي اسمان او ځمکه ما دې دپاره نه دی پیدا کړی مګر دې دپاره چې خلک ما وپېژني. وره یو د بندګانو د پیدا کولو مقصد دی، د بندګانو د پیدا کولو نه مقصد الله پاک بیل ذکر کړی. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسانانو د پیریانو د پیدا کولو بیل مقصد دی او د دې کائناتو پیدا کولو بیل مقصد دی. د انسانانو د پیریانو پیدا کولو مقصد څه شی دی؟ د الله بندگی. الله په سورة الذاریات کې فرمایي چې وما خلقت الجن والانس، ما دا پیریانو دا انسانان نه دي پیدا کړي، الله فرمایي الا ليعبدون، مګر دې دپاره پیدا کړي چې دوی زما بندگی وکړي. یو د کائناتو پیدا کول دي، د کائناتو پیدا کولو مقصد څه شی دی؟ د الله پیژندل، چې خلک الله وپېژني. نو الله فرمایي كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، زه یو پټه خزانه وم، نو ما دا خوښه وګڼله چې خلک ما وپېژني چې زه څوک یم، نو ما دا ټول کائنات پیدا کړ. نو د دې وجې نه